السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې د ماپښین جومات ولاړ دی زه ورغلم نو خو اقتدا به کوم جومات به کوم نو وروسته چې سنت زه راګرځوم هغه 4 رکعته د کلي ملا راته وایي چې اول 2 سنت وکړه هغه د فرضو بعد بیا وروسته هغه 4 رکعته سنت چې درڅه پاته دي هغه راوګرځوه. نو دا خبره صحیح ده که نه ده؟ محترم یوار به مسله بیان کم بیا یې څو خبرې درته کوم په هغه باندې بیا تاسو ټول عمل وکړئ. تاوای هندیه وایي په حقایق کې راغلی دي چې 2 رکعته سنت دي له فرضو بعد کوي وروسته دي بیا هغه 4 رکعته سنت کوي. او امام احمد صاحب وایي 4 رکعته سنت وار وکړه هغه درڅه قضا وروسته بیا 2 رکعته سنت وکړه. وعلیه الفتوا پر دې باندې فتوا هم ده په تاوای هندیه جلد اول صفحه 112 الباب 9 فی نوافل او دغه رنګه بحرایق جلد 2 صفحه 15 باب ادراک الفریق ده او دغه رنګه حج تحتوي على المراکل فلاح صفحه 450 باب ادراک الفریق ده. نو دا کتابونو خو وایي چې هغه 2 رکعته د اول نه کوي 4 رکعته دي وکړي 2 دي بیا په پای کې وکړي 2 رکعته سنت. خو بعضې علما کرام بیا وایي نو هغه 4 خو بیا له هغه بې ځایه سول 2 نو ولې بې ځایه کوې د فرضو بعد 2 رکعته سنت وکړه بیا 4 وکړه. خبره په افضلیت کې ده چې هغه افضله یا هغه افضله په نصیحت کې نه ده چې نو هغه صحیح کېږي هغه نه صحیح کېږي. او بل دغه محترم چې پوښتنه کړې افغانۍ نمبر و محترمینو د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ د رسول الله په لحاظ باندې ګوره دغه 3 شیان مې درته پیش کړل د الله په لحاظ د قرآن په لحاظ د رسول الله په لحاظ باندې تاسو پر دې خپلو علماو اعتماد وکړئ د کلو پر علماو اعتماد وکړئ. موږ ولې دومره نادیده یو ګورې وار په افغانستان کې یو رادیو راووت یو ملا کې غږېدی خلکو باره خدای ځین جوړ کړي که په کلي کې یو مسله پېښه شوله د کلي د ملا صاحب پوښتنه نه کوله داسې ځایونه وه چې ټلیفون به کار نه کاوه نیمه ګنټه به کلی یو غټې د پختۍ بیا د هغه ملا ته زنګ واول دا مسله څه ډول ده نو د هغه ملا دی بیا منل حتی هغه عادي ملا دی عادي ملا دی چې زموږ د طالبانو حیثیت ولکه لري د ده په کلي کې به داسې ملایان وو چې هغه به مدرسین ملایان ول هغه به له وخته بې کورنۍ په علم کې مصروفه وه. ګوره موږ پښتانه نادیده یو د رادیو پر ملا اعتماد کوو د واټساپ پر ملا اعتماد کوو هغه په وطن کې چې علما دي پر هغو موږ اعتماد نه کوو. بار مې درته ویلي دي چې دا زه کومې خبرې درته کومه که ستاسو د پخوانو علماو له خبرو سره برابرې وي عمل په وکړي که نه داسې پر دیواله باندې وویلې ویې غورځوئ. محترمه ستا د کلي ملا چې دا خبره درته کړې ده چې 2 رکعته اول کوه دا هغه کتابوت حواله ورکوي چې هغه 2 دي اول کوي. ما خبر درته وکوله هغه کتابوت حوالې ورکړي چې هغه 4 دي اول کوي. نه دی له ځانه درته وایي نه زه له ځانه درته وایم داسې راجح و مبتبهي قول له هغه بیا تر تاسو پر تعلق نه لري. تاسو عمل په وکړئ که زما په خبر مخکې درته ورسېده زما په خبر عمل وکړي که د هغه عالم خبره مخته درته رسېدلې ده په هغه عمل وکړي. دا چې ته اوس ماته میسج پرېږدې د کلي پر ملا په خبره باندې اعتماد نه لري ګوره دا څومره بې اعتمادي د یهودو نسواراو پر خپلو علماو اعتماد له لاسه ورکړ دا ډول نادیده سول لکه پښتانه انجام یې څه سو هلاک سول بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم نبي راله د دې باره زړه ته نه ولیدل نو هغه نبي نه دی. دا علما په جنگ تاسو سره اخته کوي د علماو په مابینځ کې اختلاف تاسو پیدا کوي. دا د افغانستان او د پاکستان پښتنو ته خو دې الله هدایت وکړي که به هدایت نه ورته کوي الله جل جلاله دې له موږ سره مخ ته مځکې ځین خلاص کړي. د افغانستان زنګ راته وایي زه د فراس خبره کوم بل وایي زه د غزني خبره کوم بل وایي زه د بدخشان خبر کوم بل وایي زه د مزارس خبر کوم د پاکستان زنګ راته وایي یو وایي زه د پېښور سیم بل وایي د لاهور سیم بل د کوچ څخه زنګ راته مولوي صاحب دا پوښتنه زه کوم. زه په جواب کې ورته وایم چې زه خو ملا نه یم
زه دونه ملایان چې دا د اوداسه فرض مې دونه زده دي دا د امیانو پر طریقه مې زده دي چې اول وار مخ پرېولل کېږي بیا نو لاسونه پرېولل کېږي بیا مسح کېږي بیا نو پښې پرېولل کېږي داسې د پښتو خبرې مې زده دي ملا نه یم نو دته هم ښه تا له کوچ زنګ ولی دی یا دې له کراچۍ زنګ ولی دی یا دې له پنجابه زنګ ولی دی نور ملایان نسته مدرسې نسته شناخته ملایان نه لري ناولده ملایان نه لري تاسو خو اسلامي ملکونه یاست په هر اسلامي ملکونه دي په هر کلي کې مدرسه سته په هر کلي کې عالم سته نو چې انسانان یې هغه په خبر سر خلاص کړي وسامه د مولوي صاحب معافي کوي چې سر نه خلاص یې هغه نو یا مولوي صاحب موږ پر تا باندې اعتماد دی ځان ته پر ما څنګه اعتماد کوي نه دې زه لیدلی یم نه زه در معلوم یم پر ما اعتماد کوي نو چې ته د کلي پر ملا اعتماد نه لري نو به دې پر ما کم اعتماد خالي زما خوله به یې ښایسته ودرې دیوبندي څه وایي خدای په لحاظ دا شیطانت پرېږدي د خدای په لحاظ دا شیطانت پرېږدي او دا خدمت په موږ مه دروئ دا خدمت چې ما شروع کړی دی صرف د مسلمانانو دپاره چې په خارج کې دي علماو ته لاسرسی نه کېږي علما هلته نسته کوي هغه عرب عالمان دي شافعي مذهب دي یا د بل مذهب والا دي یا کسر مذهب نه مني نو دی یو ټلیفون راوکړي هغه که زه بیده یم که ویښ یم زه دوی ته جواب ورکوم او افغاني او پاکستاني نمبرو ته زه جواب را نه ورکوم بلاک کوم نو محترمینو علما په شهر کې مسر اخته کوي پر د خپلو علماو اعتماد وکړي ستا کله ټول لمونځ پسې کوي 5 وخته لمونځ پسې کوي سجدې پسې هغه الله ته سجده کوي هغه دغه امام په اقتدا کې کوي په لمانځه کې اعتماد ورپسې کوي په دې مسله کې ولې اعتماد نه ورپسې کوي زه هغه ملا نه یم چې د ځان په عزت کې دې ستا د کلي د ملا بې عزتي غواړم د ده په بې عزتي باندې زه ځان عزتمن کوم الله دې داسې وخت نه راولي چې دیوبندي به د یو عالم په بې عزتي باندې راضي وي د یو عالم په بې عزتي به خوشحاله کېږي د علماو په بې عزتي به کافران خوشحاله کېږي مسلمانان نه خوشحاله کېږي زما مطلب و کوشش دغه دی چې تاسو علما په اعتماد کې کم سره زما کوشش دا دی چې زه په تاسو د خپل د کلي علما قدرمن کم چې هغو ته عزت و قدر ورکړي دغه سړی چې تا پوښتنه کړې ده تا د دغه ملا څخه چې دا اوس ته به د ده په مسله کې شک لرې آیا تا څوک کومک ورسره کړی دی خو دی ستا د کلي ملا دی له اوبو تر ډوډۍ ټول تا ته محتاج دی ستا دی د الله په ذات قسمې څونه کومک تا ورسره کړی دی وخت په زړه کې دا درګرځېدلی دی چې زه خو د معاینې سره په وریجو په غوښو تر پزې پورې مړېږم د ملا په کور کې به یو څه که به نه دا نادیدتوب ما کوئ دیوبندي پرېږدي په دیوبندي کار ما لرئ په ذات خدای ده که مې واټساپ در باندې بند کړي که بیا شناخته ته لا جواب ووایم ناولده خوله هلته یې لکه د شیطانت بند کړي د شیطانت دروازې بندې کړي بس دی علما یوار یهود په پسې دي شهیدانیې بیا دا نور بدبویه په پسې دي شهیدانیې بس دی د علماو توهین د خدای په لحاظ پرېږدي دا یې توهین دی زه هغه ملا نه یم چې په کابل کې ناست دي خلک زنګ ورته وایي زموږ د کلي مولوي صاحب دا ډول وایي دا یستې د کلي مولوي صاحب درواغ وایي علم دریاب دی محترمینو علم دریاب دی مخکې مې درته ما زه یو لالا نه یم کاش که خدای ملا کړی وای دغه د اوداسو د لمانځه څه شیان مې زده دي هغه هم چې هغه ستاسو زده دي زما هم دغو نه زده دي نو محترمینو ما و علما مه سره جنګوئ زه علماو ته احترام لرم بل وخت که ما ته عالم چا په ژبه کې یاد کړي چې زموږ د کلي ملا دی وایي هغه بیا زما په ګروپ کې شپه ولاکه تېره کړه او دغه ورور ته به میسج پرېږدم له هغه بعد بیا له ګروپ خارج هم کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.